نجیب الله ځدراڼ کرکټ ته چا راوستی؟ په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. تاسو همدا مهال ګورئ افغان ټایپس چینل. کوم افغان ټایپس چینل نوي د سره سبسکرایب کړئ، سبسکرایب کړئ او سره څنګ د بیل نشان هم وهئ. نجیب الله ځدراڼ کرکټ ته چا راوستی؟ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه توپوهونکی نجیب الله ځدراڼ چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی، له ماشومتوبه یې له کرکټ سره علاقه لرله چې اوس د ملي لوبډلې په میډل ارډر توپوهونکي کې یو مخکښ توپوهونکی دی. نوموړی کرکټ د راتګ په اړه وایي چې په 2006 کال کې چې هغه به په ټینس توپ باندې لوبه کوله، هغه مهال کریم صادق په ملي لوبډله کې و او د هغه ستر ارمان و چې له نږدې ورسره وویني، خو بیا په یوه ټینس لوبه کې ورسره مخامخ شو او نجیب الله ځدراڼ بیا په کریم صادق باندې څو شپږیزې هم ووهلې. نجیب وایي چې وروسته بیا له کریم صادق سره ولیدل، هغه ورته وویل چې ته ډېر ښه استعداد لرې او چون ټینس توپ باندې لوبه کول هېڅ راتلونکی نه لري، نو هارډ بال باندې توپوهنه پیل کړه. هغه زیاتوي چې وروسته کریم صادق د هغه پلار سره هم ولیدل او د هغه پلار او مشر ورور څخه یې اجازه واخیسته او بیا د کرکټ اکاډمي ته ولاړه چې یو کال کرکټ یې هلته وکړ او له هغه وروسته د 15 کلنو ځوانانو لوبډلې ته انتخاب شو چې دغه لوبډلې کپتان هم په نیپال کې سیالۍ ترسره کړې او ښه پکې وځلیده. له هغه وروسته نجیب الله ځدراڼ بیا په 18 کلنو لوبډله کې انتخاب شو. نوموړی یو ځل بیا د دغې لوبډلې مشر وټاکل شو او وایي چې په یادو سیالیو کې سترې لاسته راوړنې درلودې، همدا لامل چې له هغه وروسته یې ملي لوبډلې ته غوره شو چې تر دې دمه پکې لوبیږي. نوموړی وایي چې کریم صادق، نوروز منګل او خپل مشر ورور کرکټ ته ډیر هڅولی دی او همدا لامل دی چې اوس د افغانستان لپاره په نړیواله کچه لوبیږي. نوموړی د کرکټ د پیل په اړه وایي چې کوچنی و له کرکټ سره علاقه درلوده، خو مشرانو ورونه به یې په لوبه کې نه پرېښودو چې هسې نه په توپ باندې خوښ شي. هغه زیاتوي چې بیا یې د وکټ کیپر شاته ودرولم او توپونه به مې راوړل. نوموړی وایي چې یوه لوبه یې د لویو کسانو سره وه، په اخره کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او د بریا لپاره 13 منډې په کار وې چې هغه خپل ورور ته وویل چې دا منډې زه پوره کوم، که څه هم ټولو ویل چې ماشوم دی خوږ به شي، خو زه هغه توپوهنې ته لاړم او هغه لوبه مې د دوی ته بریا ور په برخه کړه. دوستانو، دغه وه د نجیب ځدراڼ باره کې ویډیو. کوم ویډیو خوښ شوي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ.